أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ترجمه ده کله چې منافقان یوځای شي د هغه کسانو سره چې ایمان راوړی دی نو وایي دي مونږ ایمان راوړی دی، او کله چې دي لاړ شي خپلو شیطانانو ملګرو ته نو وایي دي بېشکه مونږ ستاسو سره یو، بېشکه مونږ ټوکې کوو. دا 14 نمبر آیت دی د سورة البقره. لقا چې دا ناڅاپي ملاقات ته وایي، دې آیت کې راغلی، یعنی کله چې د مؤمنانو سره ناڅاپي ملاقات د دې وشي نو دی بیا دا دعوه کوي چې مونږ ایمان والا یو. نو الله پاک فرمایي چې په دې سره دی مؤمنان نشي کېدی، لکه څنګه چې مخکې آیت کې ذکر شو وما هم بمؤمنین. ځینې خلک وایي چې مونږ ایمان نه وړی، د ایمان دعوه کوي، الله پاک وایي چې دی ایمان راوړونکي نه دي. و اذا خلو کله چې دی لاړ شي، په معنا خلو چې دی دا په معنا د یوازې کېدو استعمالیږي، او کله په معنا د مزا سره هم استعمالیږي. یعنی معنا به داسې شي چې کله دی لاړ شي خپلو شیطانانو ملګرو ته، دواړه معنی که واخیستی شي نو صحیح دی. الی شیاطینهم خپلو شیطانانو ملګرو ته، د شیطانانو نه مراد د هغې هغه مشران دي، کافران دي او یهودیان دي. او شیاطین چې دی دا جمع د شیطان ده. 88 بار چې دی یعنی اتیا پیرې ځله په قرآن مجید کې دا استعمال شوی دی. او ځینو د شیطان د شتن نه اخیستی دی. شتن په معنا د لرېوالي ته وایي، یعنی دی د الله لکه څنګه چې شیطان د الله د رحمت نه لرې دی، نو دغسې هغه سړی چې هغه کافر وي او شیطان هغه ته ویل کېږي، نو په اصطلاح کې به دغسې راځي چې دا د الله د رحمت نه لرې دی. ځینو مفسرینو په باطل سره هم معنا اخیستې ده، او دا هم صفت د شیطان دی. او ځینو مفسرینو د سرکشه په معنا سره هم اخیستې ده، او سرکشه که د جن نه که د انسانانو نه یا د حیواناتو نه، خو چې هغه د حد نه تېروتونکی نو هغه ته سرکشه ویلی کېږي. خو دلته په دې آیت کې د سرکشه نه د شیطانانو نه هم دغه انساني شیطانان مراد دي، جنات دي نه دي مراد. انا معکم بېشکه مونږ ستاسو سره یو. او ملګرتیا د دې په دین کې ده او په اعتقاد کې ده. 160 فیرې چې دی معکم، یعنی معیت لفظ چې دی په قرآن مجید کې 160 فیرې راغلی. انما نحن مستهزئون بېشکه مونږ ټوکې کوو. استهزاء په لغت کې ټوکو ته وایي، او ټوکې په څه پورې کوي؟ د الله په ذات پورې، د الله په کتاب پورې، په رسول پورې، په صحابه کرامو پورې. 34 بار چې دی دا په قرآن مجید کې راغلی. په اصطلاح کې دا صفت د کافر او منافق دی چې په مؤمنانو پورې ټوکې کوي، د الله په کتاب پورې ټوکې کوي، په الله پورې ټوکې کوي. او مطلب دا هم دی چې څوک د چا خبره نه مني نو هغه پورې ټوکې کوي، خاندي پورې سپدي ګڼي. او کله دا په معنا د سخریا سره هم راغلی، خو فرق د استهزاء او د سخریا دا دی چې سخریه چې دی اکثر په اشخاصو کې وي، او د هغې مطلب دا دی چې یو سړی د ځان نه کم ګڼل، ذلیل ګڼل. او استهزاء چې دا د عام طور استعمالیږي د عام حالاتو لپاره، که په اقوالو کې که په احوالو کې، ټول شامل دی. دا د 14 نمبر آیت تشریح ستاسو مخکې عرض کړی شوه. انشاءالله مخې ته به نور ذکر وشي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.